معصوم چې کله پیدا شو اذان به ورته وکړي په ښي غوږ کې، په چپ کې اقامت. بیا به معصوم له غسل ورکړي. د ښځو خپل یو کتاب دی، هغې نه لمبوي، همدغسې ناول یې چپ هم تېخلي، ناول یې پلید. غسل ورکړه، غسله پاک یې کړه، په اومه ورځ باندې سنت کړه. دا وایي ورکوټې دی ورېږه او دا چې زلمی شي. پخوا مسجدونه شي لکه مسجدې ځای نه ګندا و پورې تله بیا به یې سنت و. ښه ګندا ته به چې تللی شي بیا به سنت و، لیله ون به اومه ورځ باندې غسل هم ورکړه، سنت یې هم کړه، او دوه چیلي د هلک دپاره جنۍ دپاره یو، که دغه نه یې صدقه څه وکړه، او سر وله وخراوه. سر د سر ویښته دا به وتړي په تله باندې، زرګر له به یې ویسي، وایي د دې سره سپین زر وتله، بس 100-200 روپۍ به یې د الله په نام نه. دا سنت دي، څوک یې کوي؟ یو تحنیک دی، تحنیک دی ته ماشوم دې وشو، لاشه یو عالم لا او په خوله کې به هغه کجوره ووایي او شوان به پې ووایي، بیا به یې دې له راولي په دې خوله کې به یې وله ورکړي. او ولې لاړې که عالم هم نه خو بل کس دی زه به یې در وښیم به، هغه ډېر بختوره دی. معنی ښه دی، معنی پېژنئ انشاءالله. هغه لاړې چې خولې ته لاړې بیا به دوسري ټول کلی به دې خوشحالی کار دی که نه. په ملا خو غمونه دي، ملا خو به مسلې در کوي، هغه دې خوشحالوي. د ده خولې ته که د عالم لاړې تېرې شوې دا به دینداره وي. تحنیک دې ته تحنیک وایي.